ګران ملګري انعام اورکزي صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل شعرونه ووایي. مطلب ده چې کړه بیرته مې رانقش یوه دنیا په دیوله کړه بیرته مې رانقش یوه دنیا په دیوله که سر مې دی وهلی یو ځل بیا په دیوله او ته ولیکه جومات کې آیتونه د قرآن ته ولیکه جومات کې آیتونه د قرآن زه لیکمه د خپل کتاب خطا په دیوله او د عمر بندیوانو ما سره د هر اندام د عمر بندیوانو ما سره د هر اندام بې پښو لاسو راواوښته هوا په دیوله او د ژوند په آینه کې خاپیرۍ کول سینګار د ژوند په آینه کې خاپیرۍ کول سینګار او وروسته یې نارې کړې چې بلا په دیوله او نو ځکه لیونی و په دې ښار کې خو انام نو ځکه لیونی و په دې ښار کې خو انام لوستلی و چرته الف با په دیوله مننه. د بل غزل مطلب دی چې هره ورځ اورم ویرونه د سایې هره ورځ اورم ویرونه د سایې ومې نه نیول لاسونه د سایې او بې وجوده چا مې جیب کې وهل لاس بې وجوده چا مې جیب کې وهل لاس راویستل یې تصویرونه د سایې او مننه. هر سړي ور باندې پښه راکش کوله هر سړي ور باندې پښه راکش کوله چا ونه اورېدل غږونه د سایې او چېرته نه و چې یو څوک هم د لوستو چېرته نه و چې یو څوک هم د لوستو هلته چاپ شول کتابونه د سایې او لمر که هر څو قدم ورو ورو کېښودل لمر که هر څو قدم ورو ورو کېښودل خو پوره نه شول خوبونه د سایې او چې د شپې رازنې نه ورکېږي بیا لږ مې تاو کړل غوږونه د سایې او که د وخت سمندر ډېر هم وکړه زور انعام وتړل بندونه د سایې. مننه.